د شریعت غږ راډیو درنو قدرمنو او زړه ته راتېر اورېدونکو سلامونه، نیکې هیلې او پیرزوینې مې ومنئ. په دې هیله چې ټول به روغ جوړ اوسئ، د صحت جامې به مو پر تن وي او د الله جل جلاله په درکړو نعمتونو به شکر ګزاره یاستئ. په همدې هیله همدا شیبه ستاسې د خپلې خوښې ستورو مزل خپرونه پیل شوه. د نن خپرونې کوربه مو بیا هم د تل په څېر زه ایمان الدین نیکمل یم. درنو او قدرمنو اورېدونکو، نن درته د ستور مزل په خپرونه کې د سلطان نورالدین محمود زنګي د داستان یا ناول 34مه برخه دراوړم. خو وړاندې له دې چې د 34مې برخې د نشر ور پرانیزم، لومړی ورځمه د تېرې برخې وروستۍ جملې دراوړم چې تېره 33مه برخه په کومو جملو او کومو کلماتو پای ته رسېدلې وه. خو درنو قدرمنو اورېدونکو، یوه هیله له تاسې هم لرم چې دا خپرونه را سره هم د نورو خپرونو په څېر تر پایه پورې واورئ او ما یوازې پرې نږدئ. په همدې هیله تاسې د سلطان نورالدین محمود زنګي د داستان یا ناول په تېره 33مه برخه کې اورېدلي و چې نجم الدین ایوب ځواب ورکړ: همدلته زما په حویلی کې د صلاح الدین سره په جنوبي دروازه کې یو ځای شوی و. هغه زما سره د کتلو لپاره راوست. ډېر اندېښمن دی او غواړي سم د لاسه د سلطان معظم سره وویني. بیا تا ورته څه وویل؟ نجم الدین ورته وویل: ما ورته د ملاقات په اړه څه ځواب ویلی و؟ ما هغه ته همدومره وویل چې زه به یې د راتلو په اړه سبا سلطان معظم ته خبر ورکړم او تر هغې چې هغه ونه غواړي هغه به همدلته زما میلمه وي. دا خو تا ډېر ښه کار کړی دی. بیا لږ څه تم شو او ویې ویل: د دې راتلو په اړه خو به بل څوک نه وي خبر شوی. زما مقصد دا دی چې هغه خو به د خپل راتلو په اړه د بل چا سره تماس نه وي نیولی. نجم الدین ورته په ډاډ سره وویل: نه ګمان نه کوم. د صلاح الدین سره د هغه د دوست امیرزاده ظفر هم ملګری و، خو هغوی دواړه ډېر پوه هلکان دي. هغوی به چاته په دې اړه څه نه وي ویلي. اسدالدین شیرکو ورته وویل: صحیح ده، که ته یې مناسبه ګڼې نو زه به همدا نن شپه سلطان معظم ته دا خبره ورسوم. درنو قدرمنو اورېدونکو، تاسې واورېدل چې تېره 33مه برخه په کومو جملو او کومو کلماتو پای ته رسېدلې وه. 34مې برخې ته له دې جملې څخه دوام ورکوو. نجم الدین ایوب ځواب ورکړ: دا خبره پر تا پورې اړه لري وروره، دا چې نن اطلاع ورکوي یا سبا، خو په هر صورت هغه ته باید په دې اړه اطلاع ورکړل شي، ځکه د سلطان معظم د حکم نه پرته د هغه میلمستیا نشم کولی. زه هم دا نن وینم که چیرې موقع ترلاسه شوه نو په دې اړه به ورته هرو مرو وایم. بیا د سلطان معظم خوښه. د دې خبرې سره سم اسدالدین شیرکو پورته شو. خو د نجم الدین ښځې چې اسدالدین شیرکو یې د خپل زوی په څېر راستر کړی و، ناڅاپي کوټې ته راننوتله. اسدالدین شیرکو په ډېر ادب سره سلام او درنښت وکړ. خپلې درنې ورندارې ته سلامونه وړاندې کوم. هغې ځواب ورکړ: ژوند او عزت دې نور هم په برخه شه، موږ په ډېره مشکله توګه در یادېږو. نجم الدین په خندا کې ویل: دا راغلی نه دی، بلکې راغوښتی مې دی. ما د یو ضروري کار په خاطر راغوښتی دی، او که نه دا دلته کله راځي نه ورندارې. اسدالدین شیرکو غوښتل خبره جوړه کړي، خو ورندارې موقع ترلاسه کړې وه. ولې بهانې جوړوي؟ د ورور سره خو دې په دربار کې لیدنه کیږي. صلاح الدین هم د سلطان معظم شو، پاتې شو موږ خلک
نو موږ خو څوک په شمېر کې هم نه راولي، بیا به ته څنګه راشي؟ هر څه دي چې زړه غواړي وی وایاست، زه هیڅ ځواب نه لرم. نجم الدین خپله ښځه د لاس په اشارې سره ډیره منع کړه چې اوس دې په اسدالدین شیرکو باندې طنز نه کوي، خو بیګمه لکه د زمري په څیر په سنګر کې ناسته وه. هغې یو دم په خبرو پیل وکړ او اسدالدین شیرکو ورته په ځیر سره کتل. هغه یو راز زه نشم راسپړلی او کیدای شي چې ته یې راوسپړې. اسدالدین شیرکو ورته په ډېره تابعدارۍ سره وویل امر کوه، زه حاضر یم، خو زما فکر چې په عقل کې زما مشر ورور نجم الدین زما نه ډېر مخکې دی. هو بلې درنو اورېدونکو، نجم الدین ورته په خندا شو او ویې ویل د هغې په راسپړلو کې خو زما ټول عمر تیر شو، مګر دا یې په خپله راسپړل نه غواړي، نو بیا به یې زه څه ډول راوسپړم؟ بیګمې خپل میړه نجم الدین ایوب ته وکتل. که ته چوپ شې نو بهتره به وي. نجم الدین ایوب ورته وویل ښه به دا وي چې زه باید د دې ځایه ولاړ شم. د دې خبرې سره سم هغه د بیرون په لور روان شو. د هغه په مخ د ناخوښۍ نښې راڅرګندې شوې وې. اسدالدین شیرکو د خپل مشر ورور نه غوښتنه وکړه نه وروره، ته لږ صبر وکړه. د غږ په اورېدلو سره نجم الدین تم شو. اسدالدین شیرکو خپله خبره جاري وساتله او ویې ویل هو ورېندارې، اوس ووایه چې کومه جرړه مشوړه ده چې راسپړل غواړې؟ بیګم نجم الدین په اندېښنې سره وویل د صلاح الدین په اړه ده. شیرکو څو کاله وشول چې هغه د دربار سره تړلی دی. په دې دوران کې څو جنګونه وشول، خو معلومه نه ده چې سلطان ولې صلاح الدین له ځانه سره د جنګ ډګر ته نه بیایي. ماشاءالله عمر اوس هم تر 40 پورې رسیږي. د نارینه د ځوانۍ خو همدا وخت وي که څنګه؟ اسدالدین شیرکو د هغې د خبرې تایید وکړ. ورېندارې، تا سمه خبره وکړه، بالکل صحیح ده، خو ته به راسره دا ومانې چې په کور کار کې چې سلطان نورالدین زنګي صلاح الدین مصروف کړی دی، هغه کار په پوره باور سره ترسره کړی دی. بیګمه په غوسه شوه، په کار باندې خاورې واچوه. سلطان نورالدین زنګي خو هغه په خپلې نقالۍ باندې لګولی دی. اسدالدین شیرکو یې پوره تایید وکړ. بیا یې وویل ته سمه خبره کوي، ته پوهیږي چې زموږ سلطان د نیک مزاجۍ، عدل او انصاف او د جهاد د جوش و هوش نه پوره ډک دی، او په صلاح الدین کې هم دا ډول صفات را پیدا شوي دي. بیګم ورته د پوهېدو په توګه وویل شیرکو، هغه صفات چې تا بیان کړل دا د یوه سلطان سره ښایي. د جهاد جوش او ولوله په خپل ځای، خو تر هغې چې هغه جهاد ته ونه لېږل شي نو په هغه کې به جوش څه ډول را پیدا شي؟ د ورېندارې په دې دلیل باندې شیرکو هم قانع شو. هغه په خپله هم د دې اړخ اندېښمن و. سلطان نورالدین زنګي صلاح الدین ته ټولې اسانتیاوې ورکړې وي، خو کله به چې د جنګ وخت راته نو هغه به صلاح الدین داسې یو اړخ ته کاوه لکه هغه چې بالکل د سلطان نورالدین زنګي د لښکرو غړیتوب ونه لري. اخر اسدالدین شیرکو په ټیټ اواز سره وویل
ورنداره جانې ډاډه اوسه، اوس چې هم کله کوم فرصت ترلاسه شي نو زه به هرومرو صلاح الدین همغه لورې ته ولېږم. د اسدالدین شیرکو په زړه کې د ورندارې خبره ځای شوې وه. هغه هوډ کړی و چې دا ځل به د صلاح الدین په اړه په وازه خوله غوښتنه وکړي. سلطان نورالدین زنګي به کله کله د شپې دربار جوړاوه. هسې خو به د شپې یا د ورځې کوم امیر یا سردار د مشورې لپاره راباله. اسدالدین شیرکو ته په امیرانو کې تر ټولو ستر مقام ور په برخه و. په دې خاطر به هغه هره شپه شاهي قصر ته حاضري ورکوله. خو نن شپه هغه باید هرومرو د سلطان نورالدین زنګي دربار ته ورغلی وای. هغه د محل په لور د تللو لپاره ځان تیارو چې په همدې وخت کې شاهي هرکاره ورپسې راغی. معظم سلطان، تاسو یاد کړی یاست اسدالدین شیرکو د شاهي هرکارې نه پوښتنه وکړه، بل کوم بنده هم د سلطان په حضور کې وړاندې کیږي او کنه؟ هو، یو بل بنده هم شته. کوم وخت چې زه دې لورې ته په تا پسې راتلم نو په همدې وخت کې امیر شرف الدین هم دربار ته راننوت. ممکن چې نور امرای هم راغوښتي وي. هرکاري د اسدالدین شیرکو د ملاتړ د ترلاسه کولو هڅه کوله. شیرکو ترې په ډاډ سره وپوښتل، د مزاج علي په اړه مو څه فکر دی؟ په قهر خو به نه وي؟ هرکارا ځواب ورکړ، بالکل نه امیره، په څهرې د قهر هیڅ علامه نه کتل کېده. د دربار ګاډۍ د هغه پسې راغلې وه. اسدالدین شیرکو پکې کېناست او محل ته ورسېد. هرکاره صحیح ویلی و. امیر شرف الدین د سلطان ترڅنګ ناست و. اسدالدین شیرکو سلام وکړ او نیغ ودرېد. سلطان نورالدین زنګي د وعلیک ځواب ورکړ او د امیر شریف الدین برغش ترڅنګ د کېناستلو حکم ورته وکړ. شیرکو سرخکته کړ او کېناست. د سلطان نورالدین زنګي مخ ځلېده. په خوشحالۍ وویل، شیرکو، زموږ غوږونو ته د څومره ورځو راهیسې خبرونه را رسېږي چې د مصر صدراعظم ماتې خوړلې او زمونږ لورې ته راغلی دی. خو دا خبر تر اوسه پورې هسې ډنډوره ده. د امیر شریف الدین برغش خیال دا دی چې که چیرې ملک شادر زموږ لورې ته راغلی وي نو تر 2 اونیو به دلته راورسېږي. شیرکو په زړه کې خندل. حضور علي څه اندازه لګولې ده؟ سلطان نورالدین زنګي څو لمحې فکر وکړ او بیا یې وویل، زمونږ په اند چې که چیرې د دمشق مرسته ترلاسه کول غواړي نو تر دې وخته پورې باید دمشق ته را رسېدلی و. اسدالدین شیرکو سم د لاسه ځواب ورکړ، د اعلی حضرت ارشاد بالکل په ځای دی. سلطان نورالدین زنګي ورته په خوشحالۍ سره وویل، ستا اندازه هم همداسې ده. اسدالدین شیرکو د خبرې د اوږدولو لپاره مبهمه جمله استعمال کړه. معظم سلطانه، خادم کومه اندازه نه ده لګولې بلکې د حقیقت څرګندونه یې کړې ده. سلطان نورالدین زنګي ترې په پلټون کې سترګو وپوښتل، ستا مطلب څه دی؟ تا څه ډول حقیقت بیان کړی دی؟ اسدالدین شیرکو یو ځل بیا خبره پاکه نه کړه. علي جا، دا حقیقت دی چې د مصر صدراعظم ملک شادر دمشق ته را رسېدلی دی.
هو سلطان نورالدین زنګي په تعجب سره اسدالدین شیرکو ته وکتل. موږ نه پوهېږو شیرکو، کومه خبره چې کوي پاکه یې وکړه. اسدالدین شیرکو په مضبوطه لهجې سره وویل معظم سلطانه، د دربار غلام کومه غلطه خبره د خولې نه باسي. ملک شادر همدا اوس د محترم ورور نجم الدین په حویلی کې موجود دی او ستاسې د پښو د ښکلولو د شرف د ترلاسه کولو اراده لري. که د علیجا حکم وي نو همدا اوس حاضرولی شم. په فضا کې خوشحالونکی روح را پیدا شو. د سلطان نورالدین زنګي سترګې د خوشحالۍ نه وځلېدې او په همدې خوشحاله سترګو یې اسدالدین شیرکو ته وکتل. بیا یې وویل شیرکو، د دې اطلاع په را رسولو دی موږ ته خوشحالي راوبخله. موږ د څو کالو راهیسې د مصر د حالاتو او هلته د ورځني انقلاباتو حالات د نږدې نه څېړو. موږ دا محسوس کړي چې د مصر هر کال د بدلودونکي صدراعظم خپل وطن ته وفادار نه وي، بلکې په خپله د خپل ځان مخلص هم نه وي. د مصر حکومت او ځمکه یې موږ ته څومره ارزښت لري، همدومره اهمیت ورته د یورشلیم پادشاه هم ورکوي. او همدا علت دی چې د مصر صدراعظم د بدلون په وخت کې یورشلیم نیغ په نیغه مداخله کوي. د دې لنډې تفسیرې نه مې مقصد دا دی چې د مصر په امورو کې د مداخلې نه مخته موږ ته ډېر زیات فکر کول پکار دی. سلطان نورالدین محمود زنګي چوپ شو. نو امیر شریف الدین برغیش وویل د معظم سلطان نظر بالکل سم دی. د امیر شریف الدین برغیش تبصره په حقیقت کې یو غوړمالي وه. په دې اساس د اسدالدین شیرکو خوله را جوړه شوه او وی ویل بېشکه چې د کومو شیانو یادونه چې درون سلطان وکړه تر هماغه ځایه پورې د حضور نظر وررسیږي. خو په دې حالاتو کې موږ د تخت و تاج متعلقینو ته څه حکم دی؟ هو بلې درنو اورېدونکو، کیدای شي سلطان نورالدین زنګي په دې حالاتو کې کومې پایلې ته رسېدلی وي. هغه احکامات جاري کړل. د دمشق نه تر قاهرې او د دمشق نه تر یورشلمه پورې ټول جاسوسان په یوه سلسله کې راښکېل کړی. دربار ته د دې دواړو مقاماتو هر وخت خبرونه رسېدل. د خبرونو د رالېږلو لپاره د په هر منزل کې تیز غلیدونکي اسونه وضعیت کړل شي او د دې دواړو هیوادونو مرکزونو ته دې کوفترې ولېږل شي چې د هغې په واسطه د هر ډول فوزي خوځښت اطلاع ژر تر ژره موږ ته ترلاسه شي. سلطان نورالدین زنګي بیا چوپ شو. اسدالدین شیرکو په اندېښنه کې و. سلطان نورالدین زنګي تر اوسه د څو احکاماتو اعلان کړی و، خو تر اوسه یې د دوو مهمو معاملاتو په اړه کومه خبره نه وه کړې. کله چې چوپتیا اوږده شوه نو اسدالدین شیرکو ژبه را خلاصه کړه. علیجا چې کوم احکامات صادر کړل په هغوی به د همدا اوسه عمل کول پیل شي. سلطان نورالدین زنګي بالکل چوپ و. د اسدالدین شیرکو خبرې ته اهمیت ورنه کړ او یا دا چې هغه د ځواب وړ ونه ګڼله. بالاخره اسدالدین شیرکو په خپله خبره پیل کړه. خادم د معظم سلطان احکامات په ذهن کې کېنول. شیرکو د سترګو د کنجونو نه سلطان ته کتل. بیا یې وویل د دې نه پرته بل کوم حکم شته علیجا؟ سلطان نورالدین یو بل حکم جاری کړ. سبا د مصر صدراعظم زموږ په حضور کې حاضر کړئ. په دربار کې نه بلکې په محل کې. اسدالدین شیرکو د ډاډ ساه واخیسته. سم د لاسه یې وویل خادم ته د احکاماتو د تعمیل اجازه وکړئ. شیرکو ته تللی شي. اسدالدین شیرکو
د رخصتۍ د سلام لپاره ټیټ شو چې په دې وخت کې سلطان معظم مرغه کړ. په دې خبره کې لږ څه فکر وکړه چې دمشق ته د مصر د صدراعظم د راتلو خبر یوازې د برغش امیر نجم الدین او امیر اسدالدین شیرکو سره دی، بل کس د دې راز نه خبرېږي. موږ په اوسني وخت کې دا خبر نه خپروو. خیا اسدالدین شیرکو وویل دروند سلطانه، د دې راز نه 2 ځوانان هم خبر دي، هغوی د دې حکم نه معاف کړئ. د سلطان نورالدین زنګي مخ تغییر وکړ. هغوی څوک دي او چا هغوی خبر کړي دي؟ شیرکو ورته ډاګیزه کړه. علیجا، دغه دواړه ځوانان امیرزاده صلاح الدین او امیرزاده ظفر دي. هغو ځوانانو ته چا دا خبره نه ده کړې، بلکې هغوی په خپله ملک شادر د محترم ورور نجم الدین ځای ته وروستلي وو. صلاح الدین او ظفر سیل ته وتلي وو چې په دې وخت کې ملک شادر پرې غږ کړی وو او تم کړی وو. بیا یې ورته خپل ځان ورپېژندلی وو. بیا هغوی دواړو ملک شادر له ځانه سره نیغ د نجم الدین محل ته ورسولی وو او همغه ته یې ورحواله کړی وو. سلطان نورالدین زنګي سر وخوازاوه. صحیح ده، نو هغوی دواړو ته تاکید وکړی چې دا خبره بل ځای ونه کړي. ملک شادر د نجم الدین په مېلمستون کې لومړۍ شپه داسې تېره کړه لکه څوک چې په ځان ته کوټه کې بندي وي. غلامان او وینځې په خدمت باندې ماموره وو، خو د هغه د حکم د په ځای راوړلو پرته نور څه نشو کولی. ملک شادر په ډېر اصرار سره یوې وینځې ته په ویره ویرې سره وویل دا تاکید دی چې ستا د حکم تعمیل وکړل شي، مګر د دې ناخوا بله غیر ضروري خبره ونه کړل شي. د ملک شادر لهجه ډېر عاجزانه وه. وی ویل زه خو تا ته نه کومه غیر ضروري خبره کوم او نه کوم غلط حکم. زه غواړم دا ډاګیزه کړم چې اسدالدین شیرکو به مې بیا د خبرو کولو لپاره کله ور وغواړي. وینځي ورته په ټیټ اواز سره وویل درونده مېلمه، زه درته په دې لړ کې هیڅ ځواب نشم درکولی، ځکه چې ما ته په دې اړه هیڅ علم نشته، او که چیرې علم راته پیدا شي نو د اجازې پرته یې درته نشم ویلی. ملک شادر په غوسه شو. تاسو خو ډېر سخت زړي خلک یاست، تاسو ته د خپل مېلمه په دغه حالات باندې هیڅ رحم نه راځي. وینځي په ډېرې نرمۍ سره ځواب ورکړ ته چې څه غواړې وی وایا، خو زه نه پوهېږم چې تا به کله ور وغواړي. ته زموږ د مېلمستون د هر وګړي څخه د نجم الدین په اړه پوښتنه وکړه، د هر ځواب به همدا وي چې موږ ته هیڅ معلومات نشته. هو بلې درنو اوریدونکو، ملک شادر د غره په څیر شپه په خلاصو سترګو تېره کړه. سهار یې لږ څه سترګې ورغلې وې چې یو غلام راپورته کړ. وی ویل محترم مقامو یادوي. ملک شادر په قهر سره وویل په دې سهار وختي کې ما ته څه اړتیا پیدا شوې ده؟ د څه لپاره؟ تاسو د سلطان معظم تر مخ وړاندې کوي. د غلام د دې خبرې سره سم د ملک شادر په مخ کې تازهوالی را پیدا شو. ژر ژر مخ لاس پرې مینځل او ځان تیار کړ. ملک شادر غلام ته وویل راځئ زه تیار یم. ملک شادر او غلام دواړه د میلمستون نه بیرون راوتل. مخ کې یوه بنده ګاډۍ ولاړه وه
غلام د ګاډۍ تر څنګ ودرېد. وی ویل محترمه په دې ګاډۍ کې سپاره شي. ملک شادر ترې په حیرانتیا سره وپوښتل په ګاډۍ کې تشریف کیدای شي؟ ما ته همداسې حکم شوی دی. ملک شادر احتجاج وکړ ما چیرې بیایي؟ تاسو خو ویلي و چې امیر دې غواړي او اوس مې چیرې بوځئ؟ خو زه غلام په ډېرې تیزۍ سره توره راوویستله، توره یې خوځوله او ورته یې وویل ما په سختۍ کولو مه مجبوروه درونده مېلمه. هغه حکم کړی دی چې تاسو تر هغې پورې ورسوم او زه د حکم په تعمیلولو باندې مجبور یم، مګر ما ته خو باید دا ګیزه وي. چپ اوسه. غلام د ګاډۍ دروازه پرانیستله او ملک شادر د غلام د غصې نه سترګې پټې کړې او په چوپتیا سره په ګاډۍ کې کېناست. د هغه د کېناستلو سره سم ګاډۍ روانه کړل شوه. ټولې خوا یې په پردو پوښل شوې وې، په دې خاطر هیڅ نشو کتلی. ملک شادر هم د اخوا دې خوا کتلو هڅه ونه کړه. ملک شادر په دې وخت کې ډېر افسوس کاوه او ویلي چې د شام د سلطان نورالدین زنګي دربار ته په راتلو یې ستره غلطي کړې ده. د دې نه ښه دا و چې د یورشلیم د پادشاه دربار ته ورغلی وی، ځکه هغه تل د خپل تعاون او مرستې لپاره که څه هم په ګران قیمت تمامېده سینه وهله. د شریعت غږ راډیو درنو قدرمنو او زړه ته راتېرو اورېدونکو، دا وه د سلطان نورالدین محمود زنګي د داستان یا ناول 34مه برخه. دا چې په راتلونکې برخه کې به له کومو پیښو او موضوعاتو سره مخ شو. ملک شادر د سلطان نورالدین محمود زنګي نه څه غواړي؟ د خپل عزت د ترلاسه کولو لپاره ترنه مرسته غواړي که نور څه ترنه غواړي؟ خپل مقام بیرته غواړي؟ همدا او دې ته ورته پوښتنې به په راتلونکې برخه کې ځواب شي. په همدې ځای درنه زه عمران الدین نیکمل اجازه غواړم. تاسې چې هر چېرته استئ خوشحاله او سوکاله ژوند ولرئ، خو موږ در سره هم په دعاو کې یاد ساتئ. الله مو مل ښه وختونه ولرئ.